مخکې مو وایې که نه که ته په سترګو ړوند شوی مخکې درته الفاظ نه درځي دغومره دجل نه عبارت پوره ووایه هغه مخکې پسې آیتونه حدیث د مرګ معانی درته بیان مرګ په کومه کومه معنی سره راځي په یوې معنی سره نه دی دویم د شیخ ما ته جواب یې دوا هغه راکړله خو یقین وکړه اصل موضوع طرف ته چې کوم حیات النبي دی د هغې په خوا باندې هم رانه غیره سره ما ورنه تپوس کړی و چې زموږ په 15 کې مناظره شوه په هغې ولې نه ودرېږې نو ته دې عذر ته وګوره دومره عجیب و ستاسو 15 ملایانو ما ته کال کړی چې مناظره وکړه مولوي صاحب ستاسو روزانه ما ته 2-3 ملایان د څوک د کنځلو دپاره کوي څوک د بحث دپاره کوي نو د هغې د وجې نه به زه خپله عقیده پرېږدم که تا ته 4 ملایانو کال کړی چې مناظره وکړه تا به ورته زما حق عقیده ده کوم چې مجتبی عامر صاحب ورسره پې دستخط کړی زه پې قایم یم یعنې د خلکو د چیلنج د وجې نه تا د 2015 والا عقیده پرېښه دلته یې بله عقیده ولیکله دا مجبه خبره ده دویم نمبر مولوي صاحب ټایم په سړک کو په کار دا چې عقیده پلانکي دا لیکلي پلانکي دا یقین وکړه دغومره دجل به یهود او نصارا هم نه کوي څومره چې تاسو کوئ په دا کتابونو کې هم څومره وکړو د یو نه د مرګ معنی راواغېسته بل نه د حیات معنی مثال په طور ده ګوره وایي تسکین و نسکیه لیکلي هغه هم پوره ونه ویله تذکر नस्किया तो गोरी मुनकरीन हयात अंबिया अलैहिस्सलाम ने मौत का अभी तक वही माना याद रखा हुआ है जो जाहिलियत के ज़माने में था जो कि मौत का आधा माना है अगर दाना हुई जरा मर्ग दा माना ना दागवी दार मर्ग नीमा माना दा मख के कुरानी आयतों हदीसी नकल के द मर्ग सो माने राजी तफसील नकल का जब इनसे पूछा जाता है कि मौत किसे कहते तो कहते बान तुरहिल द मख की मुए कना कि तबस्तर गुड़न से मख के अल्फाज न दर्जी دغومره دجل نه عبارت پوره ووایه هغه مخکې پسې آیتونه حدیث د مرګ معانی درته بیان مرګ په کومه کومه معنی سره راځي په یوې معنی سره نه دی دویم د